د اوړي اوږدې اوږدې ورځې وې. له خونې څخه راووتم. مشر ورور مې دوهم ورور ته مخ ور واړاوه او ویې ویل: هغه د اوزګار خیل خو اوس له خوبه پاڅېده. ما خپل بوټان په برس پالش کول. راته کړی: ای بابا، څه غم در سره شته که نه؟ دې کور کې به خالي ډکېږي او تشېږي، که څه کار روزګار به هم کوې. ما مخ ور واړاوه. لالا کوښښ کوم، بس قسمت مې بند دی. بوټان برس شول. ماریا راغله، یو څه ډوډۍ یې راوړه. ویل یې: خونې ته راځه ډوډۍ وخوره. زه هم ورغلم. خور مې راته وویل: ګوره هادي، د ورونو په خبرو مه خفه کېږه. دوی ستا خیر غواړي. ته به انشاءالله یوه ورځ د دې ټول افغانستان ستر نوم یې او ټول خلک به په تا ویاړي. ته صرف خپل محنت کوه، نور خو خدای لرو که نه. رښتیا ما درته یو ځای کې کار پیدا کړی دی. یو څه ماشومان دي، پلار یې په مدرسو باور نه لري. وایي چې نن سبا مدرسې ډېرې زیاتې خرابې دي، نو غواړي چې قاري کور ته راولي. ما یې له لور سره ستا په اړه خبرې کړي دي. هغې ویلي وو چې سبا ته دې راشي. ته نن هرومرو ورشه. د دریمې کوڅې په آخر کې یې کور دی. زه هم خوشحاله شوم او د همدې کور پر لور روان شوم. په لاره کې مې خپل ملګري جان آغا، نصیر او مجید دوی ولیدل. یو څه شیبه ورسره کښېناستم. جان آغا وویل: یاره هادي، هغه بله ورځ مې د ملک صاحب لور ولیده، لکه د مرهم مې په زړه ولګېده. سترګو یې د انسانانو په زړونو ګزارونه کول. کاش چې په کلي کې زموږ نوم بد نه وای، نو ما به پلار هرومرو ورلېږلی وای. دا وخت نو موږ یوې قهوه خانې کې ناست وو. چای والا چای راوړ او ولاړ. دا وخت نصیر چیغه کړه: اله هغه دی ګلاب بکسر روان دی، وینیسئ چې درنه ولاړ نه شي. ټول ور منډه کړه. خدای شته زما فکر خراب و. جنگ ته مې زړه نه کېده، خو بس چې دوی ورغلل او زه پاتې وای هم یې خوند نه کاوه. نو زه هم ورغلم. ګلاب یو تکړه بکسر و. په ټول کلي کې یې په بکس کې نوم وړی و او ډېر مډالونه یې ګټلي وو. بس زموږ ملګرو چې به هر ځای ولید، د نوم لپاره به یې یو ځل واهه. ګلاب بکسر به زموږ له ویرې اکثر وخت لاره بدلوله. یوازې ګلاب بکسر نه و، بلکې نور هم بکسران ډېر وو. خو ګلاب په کلب کې یو وخت زموږ استاد له موږ ټولو سره واچاوه او موږ ټول یې ووهلو، ځکه اوس په ټولو بد لګېده. داسې نور هم ډېر هلکان وو چې په کلي کې به نوی بدماش پیدا شو، نو زموږ ملګرو به هسې ورسره یو ځل لانجه کوله تر څو موږ وپېژني. په دې ورځ ټولو ملګرو ګلاب وواهه، تڼۍ یې پرې وشکولې او په پوزه یې هم وینې روانې شوې. ټولو منډه واخیسته او له دې ځایه ولاړل. خو د منډې پر وخت ګلاب زه له پښې څخه ونیوم او تر دې مهاله پورې نیولی وم چې د کلي خلک په ګلاب راغونډ شول او زه یې ونیوم. خدای شته، د کلي خلکو ډېر ووهلم او بس په یو ډول ترې ووتم. په دې ورځ د کلي په جومات کې اعلان وشو چې هادي د خان آغا زوی ګلاب بکسر وهلی دی. که چیرې هر چا په لاره کې ولید، نو هرومرو یې جومات ته راولی. زه بیرته کور ته راغلم. دا چې خونه مې د دروازې په خوا کې وه، نو ژر ژر مې جامې بدلې کړې او د ماریې ښودل شوي ځای ته روان شوم. هر کله چې ورسېدم، نو هغې خلکو مې ښه ډېر عزت وکړ. خپل ټول ماشومان یې راوباسل او له همدې ورځې څخه درس شروع شو. زه د قرآن مجید حافظ وم، ځکه مې کولی شول چې دلته ماشومانو ته درس ووایم. د درس په منځ کې یوې ښکلې نجلۍ له لرې ځایه یو ماشوم ته غږ وکړ. ما چې ولیدله، حسن یې بدیل نه درلود. د ښایست ملکه وه. زه هم نو هغه وخت د کوڅو هلک وم. هماغه خپل خوی رانه وشو او د هلکانو د رخصت پر وخت مې یو ماشوم ته خط ورکړ تر څو خپلې خور ته یې ورکړي. زه له دې ځایه ووتم. په کلاره کلاره د ملګرو په طرف ورغلم او د خپلې نوې وظیفې مبارکي مې ورکړه. راته کړی: کار مار پرېږده، په ټول کلي کې اعلان شوی دی، که چیرې هادي هر چا ولید نو موږ ته یې راولی.
زه هم ورخطا شوم، ځکه نن به مې بیا ورونه وهي. له دې ځایه مې له مخ څخه څادر تاو کړ او پټ پټ د کور پر طرف روان شوم. هر کله چې کور ته ورسېدم نو زموږ د کور مخې ته غوبل جوړ و. د ټول کلي خلک زموږ د کور و مخې ته راغونډ شوي وو. زه هم ورغلم. له یوه شخص نه مې پوښتنه وکړه، وروره ولې څه خبره ده؟ دې سړي چغه کړه، ملک صاحب دا د هادي راغی. ملک صاحب زه ونیوم. زه حیران شوم چې څه کیسه ده. زما د ورونو خواته یې بوتلم او ورته یې وویل، دا ستاسې ورور موږ نور په هیڅ صورت کې هم په دې کلي کې نه پرېږدو. ورونو مې ورته زارۍ کولې خو ټولو کې هیڅ چا هم نه منله او ټولو په جار سره دا ویل چې هادي دې له کلي څخه ووځي. په ډېرو زاریو سره یې ومنله چې سمه ده 2 هفتې دې دلته وي، تر هغې وروسته به هادي په خپله خوښه دا کلی پرېږدي. ټول خلک په همدې خبرو کې لګیا وو. زرغون کاکا چې په یو لاس کې ټوپک و او په بل لاس کې زما خط و راغی. د ټوپک لټ یې کش کړ. کلیوالو ونیوه. له خولې څخه یې لاړې بادېدې او ویل یې پرېږدئ نن ورځ د دې د اوس او بې غیرته انسان د ژوند کیسه ور ختموم. دی فکر کوي چې د ده د خور په رقم د ټولو خلکو خورګانې او لوڼې بې حیا دي. دا خبره را باندې د زهرو د ګوټ په څیر ولګېده. ورور مې د کلیوالو په مخ کې راونیولم او سپېړې یې راته ونیوې. ما په ځوانۍ کې ژړل او له ورور څخه مې بخښنه غوښته. ورور مې کور ته ننه باسلم. خپلې خونې ته ولاړم. ځمکې ځای نه راکاوه. که چیرې یوه ورځ بله هم په کلي کې پاتې وای نو د کلي خلکو به ضرور وژلی وم. ماریا مې خوا ته راغله. له ما څخه یې غاړه تاوه کړه او وی ویل، ګوره وروره ته زما کشر ورور یې. زه ستا څومره خدمت کوم. زه پوهیږم چې ته د ورونو د نه پاملرنې له امله داسې رالوی شوې. خو خیر 2 هفتې وروسته زما واده دی. تر هغې ایثار شه. بیا چې هر چیرې ځې ولاړ شه. ما ورته کړل څه ته چاته ورکړې؟ خور مې له سترګو څخه اوښکې پاکې کړې. یو انځور یې زما د بالښت سر ته ایښی و. روا یې اخیسته. چې ومې لیده یو سپین ږیری سړی و. له ژبې څخه مې لفظونه ورک شول. خور مې غاړې ته راوغورځېده او په کړس کړس یې وژړل. ما ورته کړه نو ته خو زما هم خور وې. باید چې دوی له ما څخه هم یو ځل پوښتلي وای. ته به هېڅکله هم د هغه بوډا په ډولۍ کې نه کښېنې. ماریا وویل زه د خپل ژوند په کیسه کې نه یم. دا سړی دومره زوړ نه دی. صرف ږیره او سر یې سپین شوي دي. ما سره ستا فکر دی چې ته به چېرته ځې. له درده ډکې سلګۍ مې ووهلې. بیا مې خور ته وویل زما مشکل خاص نه دی خو ته به د دې سړي سره ټول عمر تېروې. دا ډېره سخته ده. ماریا وویل بس ته یې کیسه کې مه کېږه. صرف زما تر واده پورې دلته پاتې شه. د خور تر واده پورې مې په خپل کور کې پاتې شوم. د واده په سهار مې ورونو ته وویل لالا تاسو چې ماریا ورکوله نو له ما څخه خو به مو هم یو نظر اخیستی وی که نه؟ ماریا خو زما هم خور ده. مشر ورور مې راته کړل. ستا له برکته خو د ماریې پوښتنه ځناورو هم نه کوله. انسان خو لا څه کوي؟ د ټول کلي خلکو به ویل چې ورور یې داسې لوفر او لچک انسان دی نو خور به یې په کوم حالت کې بې عزته وي. دا خو شکر وباسه چې زرداد پیدا شو. شکر ښه مالداره دی. زموږ خور به د هغې په کور کې ښه خوشحاله وي. په لکونه او کروړونه روپۍ لري. ته په دې کې هم ناشکره یې. شکر وباسه او خوشحاله شه چې خور دې د خپل کور شوه. ورور مې ولاړ او زما له سترګو بیا اوښکې وڅڅېدې. ما زرداد ولید. واده هم ختم شو. د واده پیغلې کوښښ کوي چې د دروغو ژړاوې وکړي خو زما خور ماریې د رښتیاو په سلګو سلګو ژړېده. هر کله چې له کوره وباسله نو زما غاړې ته په آخري ځل راوغورځېده او په سلګو کې یې داسې وویل هادي په ځان دې پام کوه. هر چیرې چې ځې ډوډۍ دې په وخت خوره او په وخت ویده کېږه. خور مې له کوره ووتله. زه په ګونډو شوم او ښه ډېر مې وژړل.
دا د جمعې ورځ وه. زه جومات ته د لمونځ کولو لپاره ولاړم. مولوي صاحب په خپل تقریر کې زما نوم واخیست او ویل یا الله، د هادي په رقم بې غیرته ورور هیڅ کومې خور ته ورنه کړې. یا الله، د هادي په رقم شرپسنده زوی هیڅ چاته هم ورنه کړې. په جومات کې ناستو ټولو خلکو د دې خیرا په اورېدلو سره صرف زما په طرف رالیدل. ما هیڅ غبرګون نه ښود، صرف ناست وم. جمع وشوه، زه کور ته راغلم. خپل پنډوکی او څادر مې وتړل او د تلو تکل مې وکړ. وروڼه مې خوا ته راغلل. له څهرو څخه یې ښکارېدل چې خفه دي. راته کړی: ګوره وروره، موږ چې هر څه تر اوسه تا ته ویلي دي نو ستا د ښې آیندې لپاره مو درته ویلي دي. ته که چیرې دلته پاتې کېږې نو 11 کاله نور هم پاتې شه. ستا په نشتون کې به ستا رزق او برکت زموږ له کور څخه ورک شي. مطلب مې دا دی چې دلته ستا دپاره د رزق هیڅ کمی نشته، او داسې نشي چې سبا خلک ما ته بیا پیغور راکوي چې یو کشر ورور یې ونه شو ساتلی. ما ورته همدومره وویل او له کوره ووتم. لالا، دلته زما د رزق کمی شکر نه او نه به وي، خو دا کور د ماریې خور څخه بغیر زما لپاره یو زندان دی. که کېدا نو ماریې ته ووایئ چې هادي ویل دعا راته کوه، ځکه چې ستا دعاوې زما په حق کې ژر قبلیږي. دا الفاظ مې وویل او په سلګو کې ډوب له کور څخه را بهر شوم. نه هم راپسې چا وژړل او نه هم راپسې چا اوبه وشیندلې. مور به مې په کوچنیوالي کې راته ویل: هادي زویه، که چیرې دې د ژړا لپاره څوک نه درلودل تر څو خپل زړه ورته تش کړې، نو له خپل ځان سره پټ پټ ژاړه او خپلې ګیلې هم خپل ځان ته کوه. په دې سره به دې زړه تشیږي. په لاره کې مې د جناغا نصیر او مجید دوی سره ولیدل. هغوی زما له کورنۍ او ما څخه په ما ډېر خفه وو. جناغا خو بیخي ژړل. ما ورته وویل: تاسې سره ژړا ښه نه ښکاري. ستاسې په تندي کې هماغه پخوانی غرور ښه دی. تل له یو بل سره مسکاوې وکړئ او د پخوا په ډول یو بل سره د مینې ژوند تیر کړئ. نصیر چې اقتصادي وضع یو څه ښه وه نو یو څه پیسې له کوره راخیستې وې او راته یې راکړې. ویل: هادي، که نورو پیسو ته دې هم ضرورت پیښېده نو خالي زنګ کوه، ولا چې ځان درته خرڅ کړم. ما وویل: په تاسې خو ډاډه یم، مګر دې پیسو ته هیڅ حاجت نه و. نصیر په زور پیسې راکړې. بس ملګري دې ژوندي وي. له کلي څخه په موټر کې کېناستم او د کابل پر لور رهي شوم. د ننګرهار ګرمي ډېره وه، مګر د کابل په نوم اورېدلو به ځکه راکمه شوه چې فکر مې کاوه په کابل کې به انشاءالله هوا یخه وي. په لاره کې به مې د خپلې کورنۍ یو شخص مخې ته کېده. ډول ډول فکرونه مې ذهن ته راتلل. په همدې کې کابل ته ورسېدم. په کابل کې په کار پسې ګرځېدم. غوښتل مې د همدې ورځې نه کار پیل کړم، ځکه نو یو پلاستیکونو والا یو څه پلاستیکونه راکړل. ویل یې دا وپلوره، په هر پلاستیک کې به ستا 2 روپۍ ګټه وي. ورسره مې ومنله. کار مې شروع کړ. لکه د نورو کسانو په څیر به ما هم په بازار کې خلکو ته ویل چې پلاستیک خو به مو په کار نه وي. ټوله ورځ او د شپې تر ناوخته پورې مې کار وکړ. په آخر کې چې مې حساب وکړ نو ټولې 80 افغانۍ ګټه راپاتې شوې. دا کار مې خوښ نه شو. دلته په کابل کې د شپې لخوا په اتاق پسې وګرځېدم. یو اتاق چې 2500 افغانۍ د میاشتې کرایه وه او یو بل شخص هم پکې ومنیوه. نیمې پیسې مې اول نه ورکړې. مطلب په کابل ښار کې مې کار شروع کړ او ملا مې وتړله. په 2مه ورځ مې یوه ایسکریم والا سره خبره وکړه. یوه ګاډۍ راکړه. ویل یې ایسکریم خرڅوه. په 20 والا ایسکریم کې 4 روپۍ ګټه اخله او 10 والاو کې 2 روپۍ ګټه اخله. د ګاډۍ پر سر به مې پلاستیکونه هم اچولي وو او په بازار کې به ګرځېدم. په دې ورځ مې خو 1.5 په ایسکریم کې وګټلې او 80 مې په پلاستیکونو کې وګټلې. ټولې 213 روپۍ شوې. پیسې به مې له ځان سره ساتلې او 1 روپۍ به مې هم بې ځایه نه مصرفوله. پوره 15 ورځې مې همداسې کار وکړ
تر دې وروسته راته یو نفر وویل چې یوه د یخ فابریکه ده، ډېر یخ ترې خرڅېږي، ته یې اخله او په دوکاندارانو یې خرڅوه. دا ښه سوجه وه، مګر له ما سره موټر یا موټرسایکل نه و تر څو وروړی مې وای، ځکه نو ورڅخه تیر شوم. څه به مو سر خوږوم، خو یو شرکت سره مو کار شروع کړ. دوی به اوسپنه ویلې کوله، میاشتنی معاش یې ښه و، 14,000 روپۍ ورکولې، خو کار بیا دومره سخت و چې څومره خلکو پکې کار کاوه د ټولو لاسونه سوځېدلي وو. او زما هم همداسې در واخله. په دې شرکت کې مې پوره 2.5 کاله کار وکړ او کافي اندازه پیسې مې جمع کړې. ټولې پیسې چې مې حساب کړې نو 2.5 لکه افغانۍ کېدلې. یو کوچنی موبایل مې ځان ته واخیست او نصیر ته مې میسج وکړ تر څو قرض راکړي. خو 1 لک افغانۍ نصیر هم له کومه درکه را پیدا کړې او کابل ته یې د یو نفر په لاس راولېږلې. ملګرو مې خو پوښتنه کوله، مطلب پیسې مې ټول یو ځای کړې او د هرات په طرف روان شوم. په هرات کې مې له یوه قاچاقبر سره خبره وکړه تر څو ایران ته مې بوځي. قاچاقبر خو ډېر تکړه سړی و، ویل یې زه به دې تر یورپ پورې په ډېره کمه بیه ورسوم، خو ته راته خپله کیسه وکړه، خپل حالات راته بیان کړه. ما ورته کیسه ټوله تېره کړه. قاچاقبر چې موسی نومېده راته کړی، نو تر اوسه ستا پوښتنه ستا کورنۍ بیخي ونه کړه؟ ما ورته وویل نه یاره، بیخي یې پوښتنه کړې نه ده. موسی راته وویل تا زه وړیا تر اروپا پورې رسوم، مګر زما یو شرط دی. څه شرط؟ موسی بیا وویل ته ماته ډېر زړور ښکارې او په کلي کې هم لوی بدماش پاتې شوی یې، نو ځکه دا دنده تا ته در سپارم. که چیرې دا کار دې وکړ نو تر اروپا پورې وړیا بوتلل دې په ما. ما وویل څه کار دی؟ راته کړی موږ چې هر کله له کرخو څخه کسان اړوو نو خپله ورسره نه ځو، بلکې ستا په څېر خلکو ته مو اړتیا وي تر څو زړور وي او نورو کسانو ته ځان قاچاقبر معرفي کړي. ته به ما سره د ټلیفون له لارې په تماس کې، لارې به درته په هر هیواد کې زموږ ملګري ښایي او تاسې به پرې ځئ. دا کار ډېر سخت و، مګر ما پر ځان ومانه ځکه چې زما تګ ورسره فري کېږي. هماغه و چې د نیمروز په لاره په دوړو او شګو کې موټر حرکت پیل کړ. دا چې ما ته یې د نقشې له لارې ټولې لارې ښودلې وې، نو په هماغه لارو به مو موټر والاو ته رهنمایي کوله. موټرونه ډېر زیات وو او ټول کسان پکې سپاره وو. دا چې زه اروپا ته د تګ ټوله کیسه په دې لنډه کیسه کې وکړم نو بیا به ترې ناول جوړ شي، نو ځکه ترې تېرېږم او لنډ وایم چې اروپا ته خدای په خیر سره راورسولم. دلته مې هم لکه د کابل په څېر کار شروع کړ او خالي جمع کول به مې کول. د دې ځای پیسې چې به مې افغانیو ته واړولې نو من غوښه به مې اخیسته. د اروپا په هر هیواد کې به مې 1 میاشت کار کاوه او بیا به بل هیواد ته اوړېدم. بس زما خوښېدل چې ټول هیوادونه وګورم، خو تر ټولې ښه پیسې او ښه کاروبار په لندن کې و، نو هملته پاتې شوم. دلته مې انګلیسي هم زده کړه او دا چې زما د تعلیم سره شوق و نو ځکه مې علم هم شروع کړ. ښوونځی به مې هم وایه او کار به مې هم کاوه. د انګلستان نشنلیټي چې سند ورته وایي وامې خسته. په انګلستان کې به آزاد ګرځېدم. په کلي کې چې به مې څه خوبونه لیدل هغه ټول په حقیقت بدل شو. نجونې هم ښې ډېرې وې، پیسې هم ښې ډېرې وې، هر ډول ارمان به مې خپل پوره کاوه. په همدې کې مې په انګلستان کې یو دانه لوی سټور هم جوړ کړ. اوس شکر زه په انګلستان کې ښکلې بنګله لرم او واده مې لا هم کړی نه دی. دلته افغانۍ کورنۍ شته دی. زړه مې دی واده وکړم، له غلطو لارو څخه به منع شم، خو د واده لپاره یو څوک درلودل هم مهم دي تر څو درته یې وغواړي. زه هیڅوک هم دلته نه لرم او په کلي کې هم زه بدنام یم. زه چې اوس هم خپلې هغه پخوانۍ کړنې را یادوم نو له زړه څخه پرې خفه کېږم، ځکه چې ما باید په کلي کې تعلیم کړی وای او یو لوی شخصیت را څخه جوړ شوی وای. د دې پر ځای به ما د کوڅولو فري کوله او یو بدنام انسان را څخه جوړ شو. خیر نصیر، جان آغا او مجید سره اوس هم کله ناکله غږېږم. هغوی مې هم کلي پرېښودو ته اړ کړي دي. له موسی سره مې وغږول، اروپا ته روان دي
او انشاءالله ډیر ژر به راورسیږي. زما شماره نه اشنا ده نو ځکه راته له کور څخه زنګ نه راځي. خو په فیسبوک یو ورځ د ماریې میسج راغلی و. هغه ایډي مې پوره ختمه کړه او بیا مې سوشل میډیا کې په خپل نوم اکاونټ جوړ نه کړ، ځکه چې هغه غریبه زما له وجې د یو سپینګیري بوډا سره وخت تیروي. زه هغې ته هیڅ ځواب نه لرم. هغه هم د یو پښتون لور ده او په هیڅ حالت کې هم خپل خاوند نه پرېږدي. په آخر کې زه خپله فیصله تاسې ته پرېږدم. تاسې ووایئ چې زه څه وکړم؟ آیا خپلې کورنۍ ته ولاړ شم؟ آیا خپل کلي ته چې پکې زما نوم په بدو نوم یادېده زه ورشم؟ آیا زه مې د هغې مینهناکې خور مخې ته ورشم چې زما له امله د یو بوډا شخص په ډولۍ کې کېناسته، مګر ماته یې دومره فریاد هم ونه کړ چې دا هر څه ستا د لاسه وشول او زما حوصله یې په هماغسې ناتوانۍ کې هم لکه د غر ساتلې وه. هغه خو سپوږمۍ وه او سیال یې لمر و، مګر ماریه د لمر پر ځای زما له وجې د ځمکې د یو کاڼي د خوراک شوه. زه وایم چې زما دا ټوله سرمایه هم د ماریې د زړه درد نشي آرامولای. تاسې په کمنټ کې ووایئ چې زه څه وکړم.